یو صحابي و د هغه بیبي وه د دواړو یو بل سره ډېره مینه او محبت و دومره محبت و د دواړو یو بل سره چې لکه د ښه خاوند او د ښه ښځې یو بل سره کومه مینه او محبت وي او ښځه هم د دې خاوند ډېره خوښه وه او د خاوند د دې ښځې هم د خپل خاوند ډېر زیات خوښ وه او د ښځې د دې خاوند ډېر زیات خدمت به کوو چې کور ته به رادننه شو بس لوټه به یې ورته لاس کې نیولې وه ډوډۍ به یې ورته لاس کې نیولې وه که ده به د خولې نه خبره نه ویستې نو ښځې به وله شی راځغله وه دقه رنګې د دې خاوند هم دا ښځه خوښه وه چې د ښځې د خولې نه به ټکې نه وتې چې ده به وله فوراً هغه پوره کوه د مینې ژوند یې یو بل سره تېرېده یو ځل سره دواړه کور کې یو بل سره ناست دي دا خاوند یې ښځې ته وایي ښځې داسې مینه به د چا یو بل سره لکه زما ستا چې ده یاره وایي ګمان نه کوم زما ستا یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه ده وایي خاونده ستا لږه کمه ده نه ښځې دا څه وی نو وایي کوس مې درته یو شی یاد کړي یو خبره مې درته وایي و بیا نه منې وایي ستا خبره نه منل ته خو ما ته لاس په نامه ولاړې او زما هر خدمت کې او زه به ستا خبره نه منم قصه اوږده ده خو دې درته بالاختصار ویم وی وایه څه وی وی واده وکړه وی واده مې ده د سره وی ګورې هسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې وی ګوره بې وادې د ستا خبره پوره کوم او چې تا رانه واده واخېسته نو خامخا به پوره کوم وی ښه ما له طلاق راکړه ما جدا کړه خاوند حق دک حیران شو ښځې لیونی که روغې چل در باندې شو زما نه څه نیمګړتیا محسوسه نه زه دې بدې شم نه خوښ مې مې ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ هم راوړې جامه چې تا کومه غوښتې ده دله راوړم او هغه هم راوړې په مانځه او دستې نه یم خوښ لمونځ او دس روجې هم نسم ویله دینداره مې په دیندارۍ مې هم خوښې غوسه قسم چاته مې درته خوړلی دی غوسه مې درته کړې ده وهل ټکول ویې نه دا دې هم نه دي کړی بیا طلاق ولې غواړې بس وی ګوره زما ستا خبره ده تا ما ته ووایې چې کم شی غواړې در کوم بدل او ما د نو طلاق غوښتې مال طلاق وی بل څوک څوک دې خوښ دي وی ښځه ورته وي زما دې د الله په ذات قسم یې که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښ ښه نو چې زه طلاق درکړم زما نه دې بغیر بل څوک خوښ هم نه دي ته به کې څه زه خو دې حیران کړم څه دې ضرورت دی وایه څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي ما ته هغه وه چې دله پوره کړم او که زما په ذات کې د څه نیمګړتیا وي نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم او که زه دې نیم خوښ او هسې زما د مخ د وجې نه وایي چې ته مې خوښې نو هم وایه زه پرې نه خفه کېږم بیا هم طلاق در کوم نه نیم خوښ ټیک ته بل څوک به دې خوښي وایي دا ټول نشته زه درته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې مې هر څه مې پوره کې او چې څه مې ویلي دي زما نه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس خو بس تا یو ټکی ووایي او زه هغه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم وی ښه داسې کار دی دا ده چې دوی نبي علیه السلام سره مشوره کوي حضور پاک مبارک خو جمع دی موجود دی هغه نه به تپوس وکړو ته به هم خپله خبره وکړې زه به هم وکړم که وایي چې طلاق والا ورکړه خو ډېره ښه ده او که وایي چې مې ورکوه نه به در دوی ده چې دواړه روان دي سړی ډېر فکرمند دی چې خدای دا څه په مصیبت کې مبتلا شو ښځه څه دماغو کې رالل څه چلو شو په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی سوچ کې دی فکر کې دی یو تیندک یې وخوړه او په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه دې ښځې زر لاس ورکړه ور اوچت یې کړه او وینه یې ترې پاکه کړه دغه سړي وایي طلاق نه غواړم یا ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده ته روغه یې وی او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث او اورېده حضور پاک فرمایي چې کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماري او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما په تا چې ته بیماري نه ده لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه و لیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر خشته ډېر زما خدمت کوې خو دا مې در کې نه و لیدې نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې زه به پې څه کوم خو صحابیات و که نه هغه خلک و بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه وې صحابیات و نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دې وخوړه وینه در نه وورته که نه نو پته ولګېده چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق اشد الناس بلاء د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت به په پیغمبرانو راځي الانبیا
ثم الامثل فالامثل. نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و، اوس مې تهجد شروع کړی د تسبیح مې لاس کې هغې چې ذکر و اذکار کوم، علماو سره ناسته پاسته کوم، تاسو درس لم کله کله راشم، او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې ما او کله ذهني ټینشن، ویم دا د قبولیت نښه ده. پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي، الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي، او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي. یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول هم زما در سره ډېره زیاته مینه ده. اوره دې حدیث ته متوجه وي ته رښتیا وې او وې ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور روانې لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه روانې. دا به نه وی چې دا جوړ د خدای زه بدي شم. که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی، او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی، الله راوسته او الله به یې لرکوي، دا د خدای قهر نه دی، دا د خدای رحم دی، خدای دې ځان ته نږدې کوي. مسله به دې سره ذهن اغشتي انشاءالله. نو حضرت نوح علیہ السلام هم غریب په پریشانۍ کې دی چې خدای زه څوک هم دې قوم سره دا کشتۍ مې جوړه کړه، دې کې به ژوند څنګه تېروم، دا مسلمانان به څنګه ورخېجوم. ګوره مصیبت تکلیف خو په پیغمبر شته، غلبه د حق د آخره کې. الله وی دا زما کار دی، ته کشتۍ جوړه کړه. چې کشتۍ جوړه کړه وی دې قوم سره دې څه وکړم، قوم ته خو به اوس خیرې وکړم، ته به الله قبوله کړي، خو دې کشتۍ ته به څنګه خېجم. د شپې چې د یو کس ته پاکستۍ کې خدای پاک پې مرض راوست د نوح علیه السلام په قوم. داسې بیماري پرې راغله د سرمنې دا بیماري چې خارښ پې ولګېد او دانې پې راووتې او دننه په ژبه یې هم راووته او په کولمو کې هم بیماري راووته. داسې بیماري د سرمنې کینسر، لاسونه خپې به یې ګرول او نو نو وینه اوبه به ترې دی. علاج د یو بل نه ولګېد بې د مسلمانانو نه باقي د نوح علیه السلام ټول قوم په دې مرض کې مبتلا شو. وبا غوندې مرض و، ژبه هم پخه شوه، دانې راوختې، په لاسونو هم راوختې، دننه هم قصه ګډوډه شوه، علاج کې نه جوړېږي. یو کس هم په هغې کې حرامي تللی دی او د هغه کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې پکې کوي، پکې ورښویېدلی دی، په کشتۍ کې پرېوته، په هغه خپلو غلو کې او په هغه متیازو او په ګندګۍ کې ځان چې ترې راووته او لاړ ویې لمبل جوړ شو. هلکه دې سره خو زه جوړ شم د کشتۍ سره، تلل به پکې به یې غوپې والې، ورتلل به هم په هغه کشتۍ کې به غوپې والې، ښځې به هم تلې او سړي به هم تلل او بیا دننه هغه اوبه به یې څکلې چې دننه وجود هم ورسره جوړ شو. الله به جوړول د پلیت دپاره پلیت علاجي، پلیت دپاره پاک نه، پلیت دپاره پلیت علاجي. هغه څه به جوړېدل، باخره کې د کشتۍ هغه ګن خلاص شو، دوی لا پکې مرضونه شته، بیا به د بار نه په بالټو کې اوبه راوړئ او کشتۍ به یې وینځله، هغې باندې به په غاړه اوبه اچولې، صفا کوله به یې وینځله به او په هغه چې داسې پیشي شکله لکه سړی چې خپل پلیټ پاکوي او خپله جامه پاکوي، د هغې نه پس وی څنګه چالو شو. وګوره کشتۍ داسې تام نه شوه پاکولی لکه چې ما درله پاکه کړه، کولی شي الله که نه شي کولی. د الله ډېر لوی قدرت دی. وی اوس څوک هم وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. خدای چې دې کافرو کې یو هم پرې نه دی. الله که دا پاتې شو دا اویا سده پاسه ما مسلمانان کړي دي، الله دا راله واپس ګمراهان کوي، خواري مې ډب ته غورځېږي، دا واپس کافران کوي راته. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. او ډېر صبر مې وکړه چې بچي به نیکان پیدا شي، نو چې هغه بچي او نوسي ته کم پیدا شو هغه دوی نه زیات پالیفلامو دي، هغه لارامیان دي، نو بچو نه هم دا خیر تمه نشته او دا هم راله نقصان را کوي. الله وی ښه اوس کشتۍ ته دې مسلمانان خېجوه، د اوبو په ځای کې په تنور کې الله اوبه راوخېجولې، اسمان ته حکم شو اوبه راووروه، ځمکې ته وی اوبه راوکوټ کوه. نوح علیه السلام سره د هغې مسلمانانو الله بچ کړ او باقي قوم ټول مردار تباه هلاک شو. الله نه وی ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اخیری نتیجه بیا د حق او د باطل په جګړه کې د چا ګټه ده، بیا د حق باطل ختمېدو والا ازمایش په راځي. په پیغمبر راغلی په موږ به څنګه نه راځي، د پیغمبر په بچو راغلی په موږ به څنګه نه راځي. موږ خو خدای ته د پیغمبر نه زیات نږدې نه یو، پیغمبران زیات نږدې دي.
حضرت ابراهیم علیہ السلام ته وګوره څومره تکالیف د وطن نه ووتو پلار وشړه ځه وهجرني زما ما پرېږده په مخه دې ښه قوم وشړه او په خپله به یې پلار ته آزر او نمرود بادشاه ته به وې بادشاه سلامت ګورې زما دې زوی کې دا نقصانات دي ښه ستا د خدایانو بد وی او که سبا درته پته ولګېده نو چې ما پکې نه رانیسي ما غاړه خلاصه کړې ده دومره یېرېدل د بادشاه نه هغه بیا هم ابراهیم علیه السلام لګیا دی د هغه خپل حق خبره کوي چې تاسو دا کم بوتان یې جوړ کړي دي او تاسو ورته خدایان وایې ظالمانو جواب قدرې نشي در کولی خبرې در سره نشي کولی ډوډۍ به څه درکړي او بچي به څه درکړي په خپلو لاسو متراشل ای قمقلوسه په کوم طرف روان یې دې ته خبره ورسېدله چې دې یو ځل میلې له تلل ابراهیم علیه السلام ته موږ سره میلې له نه دی وی انی سقیم زه بیمار یم بیماري د جسم هم ده او د ذهني هم ده ذهني ټینشن کې سوچ کې پروت یم خوشحالۍ له میلې له خو هغه څوک وي چې بېغمه یي چې کوم سړی په غم او سوچ کې پروت دی خوشحالۍ څه کوي زه په غم سوچ کې پروت یم چې خدای ټول قوم مې دوزخ ته روان دی او ستا په مقابله کې بوتان راستی دی هغې ته خدایان وایي دېس کې ماله میله خوند راکوي لاړل میلې او چې کله به تلل نو یو لویه مندر یو مندر د بوتانو دی هغې کې واړه خدایان مو غټ هم پکې و نو دوی به خوراکونه راوړل په هغې کې به کېښودل دوی چې دا برکتي شي زمونږ دا خدایانو نظر پرې لګي برکتي شي نو چې بیا به واپس د میلې نه راغلل نو بیا به هغه خوراکونه خوړل خو چې دوی څنګه میلې له ووتل ټول د سلمې ښځې نر ابراهیم علیه السلام ته برګې په اوږه کې ورغې په هغه خدایانو باندې رومبې خو چې ورننوتو ما لکم لا تأکلون خوراک درته مخکې پروت دی خره بچو خورئ نه خوراک چاته مخکې پروت دی ورته روژه دې نیولې ده خوله دې بنده کړې ده دا خوراک ولې نه خورئ یا ورته ما لکم لا تنفقون دا خبرې را سره ولې نه کوئ زه درته یم ډوډۍ خورئ او تاسو ما سره خبرې نه کوئ بس برګي یو چت کا او شورو یې پرې وکړه او ټولې ډلې والې کړ تکو سترې یې کړه بېغمه یې کړل یو چې کوم مشر پکې وایي پرېښود او بیا تبرګې راواغېست د هغه مشر په هغه اوږه کې یې ځان کړ او لاړ هوښیار و قرآن شریف کې الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین و ابراهیم موږ ته د ماشوموالي نه معلوم و نو موږ له پړه کې هدایت اچولی زمیندار ته چې کومه ځمکه معلومه چې دا فصل زرغونی نو پکې تخم کري او چې ورته پته چې دې فصل کې د زرغونتیا څخه بېل دي د هغې کې تخم نه کري هلکه دې کې تخم نه غورځی وایي دا تخم خوري نو الله ته پته نه لګي چې په چا کې د پیغمبرۍ بوزغلې کرل پکار او چا کې کرل نه دي پکار الله یعلم حیث یجعل رسالته قرآن شریف کې الله وایي ما ته پته ده چې د پیغمبري کوم ځای کې لېږم ځای راته معلوم دی چې دا د پیغمبرۍ قابل دی دا ځای د پیغمبرۍ قابل نه دی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وایي موږ ته ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه معلوم موږ مخکې نه وله پیغمبرۍ بندوبست کړی او موږ وله په زړه کې هدایت اچولی نو غټ بوټې پرېښود چې دوی څنګه رالل او په مندر باندې ورننوتل چې غیرز به خوراکونه خورو چې ویې کتل نو خدایان یې ټول په غرو کې د غوښو په دې ټکو سترې پراته دي د چا پوزه نشته او د چا غوږ نشته او د چا مخ نشته او د چا سر نشته او مشر ته په غاړه کې تبر پروت دی هلکه دا چا کړي دي من فعل هذا بآلهتنا دومره قمقل دی وایي زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده هلکه چې ستا خدای ځان نشي بچ کولی دې تا له به زوی سینګ درکړي او تا به د بیمارۍ نه څه جوړ کړي او مال به څه درکړي دا بت پرست قمقل قوم دی رونو چې موږ غواړو چا نه به غواړو الله نه هر څه د الله په اختیار کې دي مرض به موږ نه څوک لرکوي الله او تکلیف به څوک لرکوي الله او بچي به څوک درکوي الله بل څوک نشي درکوي دا د الله فیصله ده بعضې وضع په اخباراتو کې ګورم لیکلي وي ګارنټۍ سره بچي درکوو نجومیان نہیں دیکھتا گارنٹی سارا گارنٹی کے ساتھ 100% گارنٹی او کوئی نشو تمہارا انعام بدر کو اللہ ذا قمقلا قرآن شریف کے اللہ ویہب لمن یشاء اناسا چو غوارم چالت لنا ورکن ولمن یشاء الذکور چالت الکان ورکن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چال الکان و جنکی گرد ورد ورکن ویجعل من یشاء وقیما چو غوارم سوک شان کم نا الک ورکن نا جنی ورکن چو خدا را فیصلو کی نجومی پلار بیو کی تھوڑے گڑے وڑے لگی ہے دا اللہ فیصلہ نوئی
چې رالل همقلو ته ګوره چې دا مونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې هلکه څنګه خدای دی چې پوزه دې پرې کېږي او غوږ دې پرې کېږي خپله پوزه نشي ساتلی تا له پوزه درکړي خپل غوږ نشي بچ کولی تا به د مصیبت نه بچ کړي یروي سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یروي یو هلک ته ابراهیم یې نوم دی زمونږ دا خدایان ډېر په بدو یادوي معلومیږي دا چې همغه کړی دی ابراهیم علیه السلام یې راوست تا زمونږ خدایانو سره دا کار کړی دی انت فعلت څنګه دی هذا بآلهتنا یا ابراهیم څه تا کړي دي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي یاره ما سره څه دي نه ټوپک شته او نه توره شته او نه چاقو شته څوک چې دونه وال کوي خو هغه سره خو داسې لوبې که نه هغه کاکا سره ته به هغه سره په اوږه دی او تپوس ما نه کوې خو چې مړې څوک وکړي نو خلک کم سړی رانیسي چې سره ټوپک وي نو چې کاکا سره د شي په اوږه دی ته پر هغه نه په غاړه کوې ځان او تپوس ما نه کوې ما سره څه تش تور لاس والی هغه بابا له تپوس وکړې او بق مق چې سترګې ورته غړی او تبرګې هم په اوږه دی یا خدا چې ته غوسه شوی دی عقل خدا وایي چې دې کې د غوسه شوی دی او شور یې په دوی کړ تبرګې هغه سره دی او دا چې وجلې کېدل دی بابا نه شو بچ کولی ته به هم ورسره دی ته به ورسره دی او بچي والا خلک ماتوي او دې بچ کول نه شي کولی تپوس نه کې کړی دی بابا دا غټ چې دلته تپوس وکړي هلته راته وایي چې دا چا کړي ما کړی دی که بل چا کړي هغه یو بل ته وکتل چې بابا خبرې کوم ځای کولی شي او بابا نه مونږ تپوس څنګه او بابا تبر په لاس کې څنګه کېدلی نو چې کوم پکې هوښیار وو یو بل ته وایي یاره ګورې مونږ ډېر قمقل یو ښه یو بل ته ډېر قمقل یو واقعي مونږ قمقل یو ځکه چې دغه بابا ته په تبر په غوږ کې اویزان دی او بچي والا خلکو ماتول دا تپوس جواب تپوس نه دی کړی دا بچي بچ نه تللی شو نمرود خو پوه و چې شیرانه بل طرف ته دي یونس یې ګرفتار کې ابراهیم همده کړی دي اورې بلک داسې اورې بلک غرغنډې چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو والی او حضرت ابراهیم علیه السلام یې ورغورځو ګوره ازمایش خو راغی که نه څومره ازمایش راغی د پلار روانه شوه د مور روانه شوه د قوم روانه شوه جیل ته لاړ دا هم نه چې یو ورځ کې اور ته غورځوي نه جیل کې اچولی لوږه پې تېروي تنده پې تېروي تکلیفات ورکړي او بیا چې اور ته غورځوي چې دا به څومره تکلیف وي او دومره تکلیف دی چې د په اسمان فرشتې پروردګار ته په چغو دي ای پروردګاره په مخ د ځمکه ګورې دقه یو ستا بنده دی ای پروردګاره په مخ د ځمکه دغه یو کس ګورې تا یادوي ای پروردګاره ستا د مخه ورسره د هر چا روانه ده الله ګوره ډېر نیازبین دی ای خدایه بچې که الله فرشتې جاړي پروردګار ته د ابراهیم علیه السلام دومره د هغوی رحم راغی ویې ځای که تاسو امداد کولی شئ تاسو له مې اجازت درکړه وکړئ ورسره امداد الله مونږ ته ووایه مونږ ورسره امداد کوو ځکه فرشتې بغیر د الله د حکم نه هېڅ هم نشي کولی ویې ځای امداد راغله د باران فرشته د زول راله ابراهیم من ته حکم وکړه الله په اجازت راغلی یو زه زول راولم او دا اور دې نه اوچتوم او د دې نمرود د دې قوم په دا کورونو کې ورچوم بله فرشتوی ما سره د باران اوس 2 سکنډه کې باران راولم ټول اور وجنم ابراهیم علیه السلام څه وایي وایي رب شته که نه تاسو نه امداد اما تاسو چې فلا تاسو نه امداد نه غواړم الله مې شته زما په حاله خبردار دی هغه نه هم نه غواړم ماینې ضرورت نشته دومره تکلیف او دومره مصیبت دی په ابراهیم علیه السلام چې فرشتې خدای ته جاړي چې اور کې وغورځو الله وایي یا نار کوني بردن وسلاما علی ابراهیم چې په الله دې دغه توقع بروسه او یقین وساته الله به دې بیا مړي داسې ده که یخ شه خو داسې هم نه چې د یخنۍ نه یې مړ کړي ګورې معتدل اور معتدل شو اور مړ شو دې ته روغ راووت بادشاه خو پوه شو چې بل علاج نشته وایي شابه زما د وطن نه وځه ولې چې دا خلک ټول مسلمانېږي هغه نمرود چې ځان ته خدای وی الله څه وکړل ماشه راغې په دا پوزه کې ننوت او بعضې مفسرینو عجیبه ټکي لیکلی دی وایي ګوډ اماشه مې په یو دغه باندې خپه باندې ګوډو سپېمه کې ننوت سپېمې نه دلته ورو رپېږي راغې دې ځای کې دا دغه دي خالي میدان دی دا نظره چې پکې راځي دې سر ته راوخته چې راوخت هلته پر کوي وزر لقی او پر کوي اوس به څه کېږي هېڅ علاج نشته هېڅ علاج نشته بس درد دی چغې وایي سترګو نه اوبه بهېږي پوزې نه اوبه بهېږي او پر ورته په دې دماغو کې لا بېل کېږي پرکې ورته په دې دماغو کې لګېدلی دی دا د نزلې دا چې کوم د هډوکي لاندې دا کولاو ځای دی په دقه ځای کې ورته ماشه ناست دی او پر ورته کوي او په پوزه مو به بهېږي او په سترګه مو به بهېږي سترګه کې د معمولي غوندې یو د ماشي یو خپه پرېوته نو سړی ژوند تېرولی شي
خو څه به کېږي چې داسې به یې کړې پر بل قلار شو او دل به هم قلار شو. سړی ځان ته کېنو نوکر هله راشه ما په څپېړه دلته وهه شا به وهه اوس هم چې څوک ناجوړه شي شا به یې په ما راخېجه زور کوه وي خپه به دې ماته شي ورکه زور ماته دي چې خو درد تیز دی صحیح داسې که نه کوي هله وهه هغه نوکر هغه خادم چې وی دا زما عبادت کوونکی دی او زه معبود یم څونه ځان یې لوی ګڼو زه خدای یم دا زما رعیت دی دا زما مخلوق دی هغه ورته چپله ونیو په دا سر بیا ټساو چپله یې ورته ونیو په دا سر بیا ټساو او چې په سر بیا ټساو نو د هغې درد سره به هغه درد د سر یو بوټۍ غوندې لږ قلارېده او پر به هم لږ لږ قلارېدل نو چې هغه به د چپله خوا کولو شا به که نه بیا وهه دغه ژوند و ټسه 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 الله ورته وښول چې ته د ما سره همسري کې ته زما په مقابله کې ودرېږې چې زه خدای یم په خدای بیماري راځي زه اوس په هغه چا دې ډبوم چې تا د چا ځان خدای کړی و چې د چا دې ځان خدای کړی و په هغه دې ډبوم په دا سر دې ډبوم په ملام نه په دا سر دې ډبوم یو سور ولې جم دی اخره کې مردار شو مړ شو وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اخیری انجام غلبه بیا د چای د حق باطل ختمېږي.